په غزني کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې چارواکي په دې ولایت کې د غلا او نورو جنایي جرمونو په تړاو د یوې لس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکوي. د غزني په ولایت کې یو ډله ګیره سوه چې په غزني ولایت کې ډېر ناامني پېښ کړی وو. 10 نفره ګیر سوه چې په مختلف جرمونو ګیر سوي، څوک شراب خواره دي او څوک د مرشانو غلا کولی چې یو پولډر، 2 پولډر او یو سراچه موټر ورسره نیول سوي دي او څوک پکې موټرسایکل او باسکل غلا کوله. بلخوا هغه کسان چې موټر او نور وسایل یې غلا شوي وو د غزني د جنایي جرمونو د چارواکو له لورې بیرته ورته وسپارل شول. د جمعې په شپه زموږ د میدان وردګو کې یو پولډر موټر غلو بولی وه. بیا الحمدلله مجاهدینو د غزني دلته موږ ته اطلاع راکړه او دوی نیولی دی. نو موږ له اسلامی امارت نه ډېر خوشحاله هستیم. مدت 1 سال میشه که تقریبا موتر من سراچه از شهرک مهاجرین از شهرک بالا گم شده بود و 1 سال میشه که به همکاری امارت اسلامی پیدا شده دوباره و ما از امارت تشکر میکنیم. ما موټر را تقریبا 3 میاشتې مخته بیا د مجاهدینو د حل و ځلو په برکت کې بیرته ونیول سو. نن خپل موټر ما ته وسپارل سو. د غزني د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د خلکو په همکارۍ یې د ولایت کې د 1 میاشت په اوږدو کې په جنایي جرمونو تورن 80 کسان نیولي دي. د خلکو د مسلمانانو په همکاري موږ تقریبا په 2 میاشت کې 80 نفر مجرمین نیولي چې په هغو کې 20 نفره غله د موټرانو غله. که څه هم په غزني ښار د اسلامي امارت په واکمنېدو تر اوسه پورې د کومې زړه بوږنوونکې پیښې راپور نه دی ورکول شوی، خو د غزني اوسېدونکي غوښتنه کوي چې امنیتي چارواکي دې د جنایي جرمونو په مخنیوي کې لا نور چټک ګامونه واخلي.